هر څوک دا خبره کوي چې راځه دا شی غیر سیاسي دی وایي دا غیر سیاسي دی وال موږ په دې وخواړه که سردار حسین بابک په عوامي نیشنل پارټۍ کې نه وی که دی په جماعت اسلامي کې وی یا په جمعیت کې وی یا په مسلم لیگ کې وی نو په ده به 4 حملې نه کېدې میا افتخار حسین له به یو بچی نه وجه بشیر بلور به یې نه وجه که دی په بله پارټۍ کې علمزی به یې نه وجه که دی په بله پارټۍ کې نو دا په جار وایو چې موږ سیاسي یو او تر قیامته به وایو چې دا تاسو سیاسي خلک نه یې ستاسو خپلې شوبې دي خو سوال خو نن دلته دا دی چې ته ولې په پی ټي وي باندې پښتو دې د پرایم ټایم نه لر کړه د پښتو ډرامه دې لر کړه خو لارې بندای که نه چې داسې مشران دا خپله شوبه پرېږدي چې د هغې سپیشلیست بله شوبه اختیار کړي چې کمزوری شي که نه نو که تاسو ځان ته هر څومره غیر سیاسي ووایئ دا ستاسو مسله ده او دا ستاسو اختیار دی خو چې تر څو پورې ځان ته پښتانه نه ویلي پښتانه که نه نو نه خلاصېږئ او نه خلاصېږو نو راځئ چې په جار که مولا دیم چې پښتون شي پښتون چې کمیا دیم چې پښتون شي که سیاسي کارکن دیم چې پښتون شي که سندرغاړی دی چې هم پښتون شي که اداکار دی او که فنکار دی چې هم پښتون شي او که د مدرسې ممبر دی هم چې پښتون شي قسم په خدای دی که د دې پلار زموږ مقابله وکړه خو موږ ورته ځان غیر سیاسي کړی